زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر سکاټ میلر تګ پاکستان ته افغانان ورخطا کړي دي. دوی ولې تللي او په کومو موضوعاتو غږېدلي؟ پوره راپور یې له موږ څخه ډېر په لنډو کې دلته وګورئ. ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې په موضوع مکمل پوه شئ. طالبانو صلح له امریکا سره وکړه، خو اوس هم افغان مسلمان باندې رحم نه کوي او وژني. نو له دې معلومه شوه چې جنګ د همسایګانو او امریکا ترمنځ ده چې قربانیان یې افغانان دي. دغه سفر افغانان ډېر سخت خفه کړي دي. اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو بیان کې ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر پاکستان ته تللی او د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې په دې کتنه کې د پاکستان د پوځ مشران یو ځل بیا افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د افغان شخړې او سوله ییز حل په چاره کې د پرمختګ لپاره به لاس په کار شي. اسلام آباد ته له سفر وړاندې زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر د دوشنبې په ورځ قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره هم کتلي وه. له دې سفرونو سره هم مهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي سره له دې چې افغان حکومت د سولې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي دي، خو طالبانو برعکس د دې شورا په ټکو د افغانانو پر ضد تاوتریخوالی ډېر کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو لنډ ویډیو پیغام کې ویلي طالبانو ته پکار ده چې افغان وژنه بنده کړي، پر دایمي او سرتاسري اوربند هوکړه وکړي او له افغانانو سره سوله وکړي. تر دې وړاندې ښاغلي فیصل ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو زندانیانو نه دي خوشي شوي، خو زیاته کړې وه چې د بندیانو خلاصون چاره به روانه وي. پر طالبانو د ناټو غږ بل لور ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی ده چې تاوتریخوالی دې کم کړي. نوموړی دا غوښتنه د سې شنبې بروکسل کې یو ویډیویي خبري کانفرانس کې تکراره کړه. نوموړي وویل د طالبانو بریدونه زیان رسونکي دي، نو پکار ده چې دا ډله خپل بریدونه ختم کړي او له امریکا سره شوې هوکړه عملي کړي. ښاغلی سټولټنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو د بین الافغاني خبرو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي او طالبانو ته یو ځل بیا ور یاده کړه چې له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلی. درنو لیدونکو، تاسو د دغه سفر په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.